دویمه خبره دا چې پی ډی ایم چې کوم دی هغه چې تاسو عملاً وګورئ نو دا چې کوم اخري اجلاس او دغه سربراهي اجلاس چې کوم هغه نه پس چې تاسو وګورئ نو پی ډی ایم عملاً خو ختم شو. ظاهري خبره ده چې په کم ایشوز باندې کم سیزونو لپاره د وروتو په هغه کې هغه اختلاف پیدا شو. ماته یاد دی چې د سربراهي اجلاس نه یو ورځ مخکې چې کله مولانا صاحب دلته پېښور کې پریس کانفرنس کول نو هغه باندې دغه کوېشنز بار بار وشو چې تاسو لانګ مارچ کې او استعفې نه ورکې نو د آیا د دې څه اهمیت به وي هغه شانتې نو مولانا صاحب ویلو چې نه دا ایشوز دواړه یو بل سره تړلي دي او دا سباني اجلاس کې به خامخا خبره کوو. یو او دویم دغه چې کوم د جی واي کینډیډیټ ډیپټي چیرمن سېنات په عہده باندې چې کوم الیکشن بللی دی هغه ایشو وایي زه اوچتم هغه دواړه ایشوز رالو ډېر لکه هارټ ډیبیټس مو شو نو هغې په رڼا کې تاسو وګورئ اوس سچویشن دا دی چې پی ډي ایم په دوه حصو کې تقسیم دی. لکه یو وخت یو پارټیانې ولاړ دی ټول پارټیانې بل وخت پیپلز پارټي د پیپلز پارټي یو خپل اهمیت دی خپل سي دی ځکه چې ظاهري خبره ده یو پولیټیکل پروسس نه راغلی دی یو پارټي دی هغې سره صوبایي ګورنمنټ دی سینټ کې سیکنډ لارجسټ پارټي دی بیا تاسو قومي اسمبلی کې وګورئ هلته هم ټیک ټاک ورسره سیټونه دی نو او یقینا اوس هم چې چېرې پیپلز پارټي دغه پی ډي ایم ته واپس نه راځي نو هغې سره د پی ډي ایم هغه شانتې چې کوم اتحاد یا چې کوم هغه شانتې مضبوطوالی هغه شانتې به پاتې نشي. سو پورې چې تاسو دا خبره وکړو چې دغه سینټ حوالې سره چې اپوزیشن لیډر نو دا چې چېرې ګیلاني صاحب دا الیکشن ګټلی و د چیرمن سینټ نو بیا دغه ایشو به نه وروړل شوی ځکه چې پیپلز پارټي به ډډ شوی و چیرمن سیټ باندې او بیا د اپوزیشن لیډر عہده چې کوم دی هغه مسله به نه. اوس چونکې چیرمن سینټ عہده باندې هغه الیکشن بللی دی او ووټونه چې کوم دی غلط پرېوتې دی نو هغې په وجه ظاهري خبره دی پیپلز پارټي کلیم دا کوي چې موږ د اپوزیشن لارجسټ پارټي یو او دا عہده موږ سره به کار دی. دویم هغو پلی دا دی چې چونکې قومي اسمبلي کې هم نون لیگ سره د اپوزیشن لیډر عہده ځکه دلته موږ سره به کار دی نو یقینا دا یو ایشو شته او لازمن شته او د اپوزیشن نور پارټیانې یقینا دې کې غټ کردار به دی چې نور پارټیانې چا سره ځي نون لیگ سره ځي یا پیپلز پارټي سره به ځي او بیا ظاهري خبره چې چېرته چې دا ایشو راځي او دا ایشو به راځي نو ډیفینیټلی هغې سره پی ډي ایم کې نور هم به تقسیم راځي او پارټیانې نور هم به تقسیم کېږي ځکه چې تاسو وګورئ نو اخو پیپلز پارټي چې کوم دی متحرکه شوی دی سراج صاحب سره چې کوم ملاقات وشو سراج الحق صاحب سره هغه هم د دې کنټیکس کې شوی دی بیا زرداري صاحب چې کوم دی مینګل دی سره هم رابطه کړې دی نو دغه ټول رابطې هم دې دپاره روان دی چې پیپلز پارټي دا غواړي چې د اپوزیشن لیډر عہده هغو سره راشي خو یقیني طور باندې دې ټایم کې د مولانا صاحب چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب هغه یو غټ امتحان کې دی ځکه چې هغه چونکې د اتحاد مشر دی او د هغې ورپور کوشش دا دی نن هم زرداري صاحب سره آصف علي زرداري صاحب سره د هغوی رابطه شوې دی او دواړو په دې خبره اتفاق کړی چې یاره موږ یو ځای به چلیږو مسایل چې کوم دی هغه به موږ دننه چې کوم دی هاوس کې دننه به مسایل به حل کړو. هاوس مینز د پی ډي ایم په پلیټفارم باندې خو یقینا دې ټایم کې مسله شته او دا 4 یا 5 تاریخ باندې هر کله چې د پیپلز پارټي سیاسي اجلاس چې کله کېږي نو هغه اجلاس کې به دا سچویشن واضح کېږي چې پیپلز پارټي څه فیصله کوي چې پیپلز پارټي د پی ډي ایم سره نور ته غواړي یا هغه خپل لاره بدلوي.